د قیامت په ورځ به سودخور انسان چې کوم سود کوي هغه به لیونی راپاسي. ډېر قیمتي بیان دی، نو راځئ چې ویورو ټول. کم خلک چې سود خوري قیامت په ورځ چې کله دوی د قبرونو نه راپاسي نو دوی به لیوني داسې به راپاسي لکه دوی به لیوني. او دې باره کې آثار هم ډېر راغلي دي، لکه سعید ابن جبیر رحمه الله به وي، امام ابن جریر دا اثر راوړی، ویبعث آکل الربا یوم القیامة مجنونا. سودخور به د قیامت پر ورځ الله رب العزت داسې به راپاسي لکه لیونی، ګډ وډ وي لکه پیریان چې په سړي باندې راغلي، یتخبطه الشیطان من المس. څنګه چې دا سودخور په دنیا کې ګډ وډي د ده پیسو پسې او په مال پسې یو منډی لیونی، نه حلالو ته ګوري نه حرامو ته ګوري، نه د الله رضا ته ګوري نه د الله ناراضۍ ته ګوري. دغه شان دی په آخرت کې به هم لیونی راپاسي دي ټول مخلوقاتو په مخ کې. وجه سره جرم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الله وی دوی دا خبره کړې وه چې سود او بیع دا خو یو شی دی، او دا به وی بعضو مشرکانو یاره وی عجیبه خبره ده چې تاسو وی الله سود حرام کړی دی، دا بیع او سود کې څه فرق دی؟ انما البیع مثل الربا. بیع کې ته یو شی راوالی په ارزانې والی او بیع له ګران خرڅې، او مخامخ سړي دې پیسې ډېرې وانغستې. نو دغه شان سود کې موږ که چاله پیسې ورکو بیا ته زیاتې هلو خو هغه شی شو. انما البیع مثل الربا. عقل استعمالول د دین په مقابل کې، او هغه عقل څه عقل لته دې خبرې ته وګوره. دا دی که هر عقل چې د شریعت خلاف و پوه شي چې د عقل کې کمی دی. یعنې اوس سوچ وکړه چې صحیح عقلي هغه دې پې سوچ وکړي په صحیح عقل خاون یادومه چې آیا سود او بیع یو شی دی؟ بیع خو تجارت دی، او سود چې دی قرضو کې ته زیاتې کې دا خو عقد د احسان دی، ته د یو سړي سره ښه کې، نو په دې کې ته څنګه پیسې ویلې؟ خو محتاج دی پیسو ته. دلته چې راغلی دی هغه سامان لي ځان له، هغسې پیسې راوړي طاقت تشتي ځان له سامان لي. تا چې دا کومه منډه والې ده دا سامان دې راوړی ته دې ښودی، ستاسو منځ کې یعنې عقد محض لله فی الله نه دی چې یاره ته د ثواب کار کوې. او څوک هم داسې دلی چې دوکان یې کولاو کړی صرف خالص د الله د رضا دپاره، مزدورو له څوک ځي صرف خالص د الله د رضا دپاره. په منځ کې د الله د رضا دپاره بس کارونه کولی شي، خو که داسې وایي چې یاره زه د اول سر نه د آخره پورې زما ټول نیت او اراده هغه د الله راضي کول دي، صرف د دین دپاره ناست یم دلته، دی به رښتینی کې دروغجن به وي، دروغجن به وي، ځکه چې ده به کې خپلې ډېرې فایدې د هغې دپاره ناست، نو د دې ته هم فایده ده هغه ته هم فایده ده. هر چې قرض ورکول دي دا خو احسان کول دي، د یو غریب سره د یو محتاج سره په دې دې ته زیاتې پیسې لري. کوم ځای کې بیع او کوم ځای کې سود دی، کوم ځمکه اسمان فرق دی. نو دوی به دا خبره کول، الله وایي داسې نه ده. وأحل الله البيع وحرم الربا. الله وایي منځ کې د ځمکه اسمان فرق دی، بیع ما حلاله کړې ده او سود ما حرام کړی دی. الله وایي او چې موږ ته بل یو حکمت هم معلوم نه شي که نه په حیثیت د یو مسلمان چې الله سود حرام کړی دی موږ یې حرام کړو. که موږ ته حکمت معلومي او که موږ ته حکمت نه معلوم، بس زموږ رب حرام کړی او موږ د هغه بندګان یو. او بنده هغه څه کوي، غلام هغه څه کوي چې سید ورته وي فقط بس. که الله موږ ته د سره حکمت بیان کړی نه وي، د سره د حکمتونو راښکاره شوی نه وي، نو هغه ذات ته لا یسألو عما یفعل، د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی چې ولې دا کار داسې وکړو، بس حرام کړی دی. صرف دا حکمت پوره دی چې سود زموږ رب حرام کړی، بیع هغه حلاله کړی دی. الله وی فمن جاءه موعظة من ربه. نو چاته چې نصیحت راغی د طرف د رب د هغه نه، موږ ته نصیحت راغلی که نه راغلی؟ کوم دی نصیحت؟ دا دی که نه؟
دا نصیحت دی کوم چې موږ وایو د الله طرف نه یې نو چې یو چا ته نصیحت راغی او دی په سود کې واقعي فانتهى او د سود پرېښو فله ما سلف نو هغه څه چې شوي دي د نه به هغې الله نه رانیسي یو تفسیر دا دی یا دا چې کوم مال د ده دی سر د مال دی هغه د ده دی وامره الى الله او خبره د ده واپس ته الله ته اوس امره کې د ضمیر څه ته واپس دی نو بعض مفسرین وایي د دې سود ته واپس دی یعنې د سود مشرکان وایي سود او بیع خو یو شی دی نو څنګه یو حلال او بل حرام نو الله وایي د سود خبره الله ته واپس ته د هغه مرضي ده که حرام کړی یا معنی ده چې د دې سړي خبره د چا په لاس کې ده د الله په لاس کې ده بس الله پوه شه دی پوه شه هغه اوس د سود نه توبه ویستې الله به یې وبخي ومن عاد او څوک چې راواپس شو فاولئک اصحاب النار د به جهنمي دي او بیا مخکې پکې ډېرې خبرې الله رب العزت کړي دي خو مقصد دلته دا و چې قرآن کې الله رب العزت صفا واضح دا خبره بیان کړې ده واحل الله البیع وحرم الربا الله بیع حلال کړې ده الله سود حرام کړی دی ښه ده قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله